نن درته د یو سپینګیري بابا په اړه په زړه پورې مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه نرسه قیصه کوي او وایي له کله راهیسې چې دا بابا په روغتون کې بستر شوی دی، نو هر سهار کله چې زه د میانې لپاره څنګ ته ځم، نو همدا کفتره ووینم چې د بابا په سینه ناسته وي. پس له ډېر وخت څخه چې مې څو ځله دا کفتره ولیده، نو له بابا څخه مې وپوښتل چې دا د کفترې څه قیصه ده؟ بابا راته وویل دې کفترې زما د کور په یوه ونه کې ځانته کور جوړ کړی او یوه کوچنۍ شانتې جونګړه لري. دې کفترې زیاتره وخت په هماغه جونګړه کې تېروه. ما به هره ورځ ورته اوبه او دانه ورکوله او تل به مې ورڅخه ساتنه کوله. نو ځکه اوس دا کفتره له ما سره عادت شوې ده او تل مې خواته راځي. بابا زیاته کړه زما ډېره لویه کورنۍ ده، خو له کومې ورځې راهیسې چې زه په روغتون کې بستر شوی یم، هیچا مې پوښتنه ونه کړه، خو دې بې زبانه حیوان زما ښېګڼه له سترګو نه ده غورځولې او زه یې همداسې په یاد کې یم. نو درنو لیدونکو، د هر ژوندي موجود په وړاندې مهربانه واوسئ، تر څو ژوند مو د ښېګڼو او راحت څخه ډک شي.